نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پرسو پورے چپدے مخدز مکد اللہ نم لے لکھے گی تر آگے پورے قیامت بنا رازی اکل چی دے مخدز مکن دا خدای نم ختم شی بیا با اللہ دا زمکا و دا اسمانون و دا عرص تباکی و قیامت براش یارون قیامت چی رازی نا گہانی نرازی دا قیامت خپل نخ نخانی دی پیغمبر علیہ السلام دا غی بیان کرے دی دیر نخ دا قیامت چی کمی وڑی وڑی نخی دی نو آغا تقریبا رخکار شوی دی او کمی چی غٹ نخی دی لوی نخی دا غی انتظار دے و نبی علیہ السلام فرمائی چی اغا غٹ نخی با موجودی گی یو دا غی غٹو نخونا پا دے مقدس مکا دا یہودیانو دا عیسائیانو غلبہ دا گورا پیغمبر علیہ السلام دیر مخ کے فرمائی لی چی پا دے مقدس مکا و دا یہودو دا عیسائیانو غلبہ راشی دا مسلمانانو حکومتونو سلطنتونو با ختم شی او خصوصاً قیامت تا نزدے با پٹول دنیا بیا دا عیسائیانو حکومتی دا یہودو دا عیسائیانو مشترکہ دا طول علاقے دا زمون وطن دارنگی دا افغانستان او خراسان او ایران روم او فارس شام او لبنان او اردن فلسطین دا افریقی ملکونه چه سمر دی پدی با دا عیسائیانو دا یہودیانو شریک حکومت رازی مسلمانان بتے دمر تنگی چه یوزے کہ وہ مسلمان خپل سر نشی خکارا کولے اکا مسلمان سر خکارا کئی او دیوی چه زه مسلمانیم نو آغا تا با مضبوط سزا ورکی زهو کوس گورم او دے حالاتو تا گورم نظر امداد نبی علیہ السلام اغا پیشنگوئی کم چی اغا سورلس نیم سو کال مخ کے فرمائے لیدا دا سے وقت براشی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اسلام و ایمان بلاس کی نیول دمرا گرانی لکسکار پلاس کی نیول یو سلی چی سکار پلاس کی نیسی نو دا آسان خبر ندا دغرنگی ایمان دا ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل ځان ته مومن ویل یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي که کافر سکار کوي نو تمخه کوي او که مسلمان سوی نو تمخه کوي دغه خو بوس مسلمان دی نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی دا بوس دی باندې الله پروا نه ساتي کوم چې دا زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دغه مسلمان بنی بیا او کوي نو پټ بای او کدی سرخ کارا کوي نو وی به او تبا کوي به هغه مسلمان هغه بوس مسلمان چې کوم د يهوديانو د عیسایانو مرګري دي فقط دغه مسلمانانو په مقدس مکوي او په دغه مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمایي خدای اس پروا نه ساتي خدای دې هغه مسلمان نه ګرځي دغه یهودیانو عیسایانو هغه شریک حکومت بډیر شي ټول زمکه باندې بخوار شي او د مدینه منوره خوا کې یو علاقه د خیبر وته یو خو زمونږ د خیبر دی د مدینه منوره خوا کې خیبر تقریبا 83 میلا کیلومتر لري را هغه ته د یهودیانو د عیسایانو حکومت ورسی یو سړی به نیک سړی به اس گورا کم دے کہ کفر مخر او چت کی نو اللہ اسلام لم بیا بری او غلبہ ورکی مسلمانان براغون چی چخمونگ بس چل کو دا خدا کافر عیسایان او یہودیان رالل او زمونگا اغا مقدس ازم کے مدینه منوریت او مکی مکرمی تر لن شو سبا کو دے سرا اغی براغون شی او نیک سڑے وی چی اغا تب مہدی وی لکے گی او دا اغی مہدی نوم با دا پیغمبر علیہ السلام دا نوم پشانتی محمد بے نومی
د پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمنه. کوم چې د نبی علیہ السلام نومو دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مهدی نوم به زما د نوم پشانی، د پلار نوم به زما د پلار پشانتی، د مور نوم به زما د مور پشانتی وي. او فرمایي نبی علیہ السلام چې داغه شکل بم تقریبا زما برابري او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی بی، یو بزرگ انسان بی، یو ولی اللہ انسان بی، مدینہ منورہ کے بی. خلق بدا سے چوتو تو میں شروع کی چمی گویا چیر دا سڑی خسڑی دو دی بادشاہ کول پکار دی دی بدا اغزین رو تختی وکی مکرمی تبراش دی دا پارا برو تختی چی اسنا دا خلق مخ پل بادشاہ مقرر نکی یری کی بدا بادشاہ دا بوجنا. خو نبی علیہ السلام فرمائی چی لدن مخ کی بدیر خلقی چی غیبر دروغ دا مہدی دعوی کئی او دا مہدی نخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کما خول دنا قدر تخیم دی چی راشی کل مدکی مکرمی تا دی بتواف کئی او دا شام او دا یوز بل دی نیکان ابدال چی کم نیکان خلق دی اغیب امراغلی بیت اللہ تواف لو پدی سوچ کے بیدا نیکان چی زان لیو مشر جوڑول پکار دی یو بزرگ او یو نیک انسان زان لبادشاہ مقررول پکار دی پدی فکر او سوچ کے بی ناگانم دی مہدی باندې بداغی نظر لگی. خلق بم دا صفت وتاو کی چی دا دیر خسرے دے دا مدینه منورین راغلی دے مکی مکرمی تو حج کئی اغیب پزور رو نسی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حجر اسود او دا مقام ابراہیم پا دے مینس کی بے رو نسی پزور بے رو نسی دے با انکار کئی اغیبوی منگ دے نپریدو ستانا بغیر بل سڑی منگ مشر نمنو لاس با ولور کی و بیعت با سرو کی او دقا دے کی بے اغی خلیفہ کی. اس پیغمبر علیہ السلام دا رشتون مہدی درے نخی خوری دی. پورا نبی علیہ السلام چی سوئی قربان شمتنو اگر اشتیاوی اگر دروغ نی دی چی کم وقت کی خلق بادشاہ مقرری دا با دا رمضان دا روجے میاشتی یو نخا خوی دویمہ نخا دا چی پا دغا روجہ کی با سپومے تندر نیسی پا دغا روجہ کی. دریمہ نخا دا چی پا دغا روجہ کی با پا پینزل لسم روز دا روجے نورم تندر نیسی سپومے بم تندر نیسی دا شپے او نور بم پا پینزل لسم روجہ تندر نیسی دے دویمہ نخشوا. اور رمضان کی بدل سر خلق بیعت کئی دے لاس نیوہ بکی دی با بادشاہ مقرری دے دریمہ نخشوا. او سلورمہ نخیدادا چی کم وقت دے بادشاہ و خلیفہ مقرری گی دا اسمان نبیو غیبی آوازو شی هذا خلیفت اللہ فی الارض هذا خلیفت اللہ فی الارض فاسمعوا له واتویعوه دا خبر امنے اور دا تابداریو کہ دا اللہ خلیفہ دے یو غیبی آواز بوش هذا خلیفت اللہ فی الارض دا صلیب پا دے ازمکا دا اللہ خلیفہ دے فاسمعوا له واتویعوه خبر واورے اور دا تابداریو کہ دا مہدی بسیب بادشاہ مقرر شی چی دے بادشاہ مقرر شی دا مسلمانانو بلگا سا تیرہ چی دے یرو مشرق مقرر شو کنا عیسائیانو یہودیانو مسلمان طول تتر بتر کری دا مسلمان زیبا نی معلوم کم مسلمانان چی پا گوٹونو کی پٹتی اغبا میدان تروزی رو رو برا جمع کی گی رازی با اغا سوچا مسلمان مہدی دے با اعلانو کی کہ تاسو خود ما مرگری شوئے زم خلیفہ کرم خودنن نبا جہاد شورو کن دی عیسائیانو سرا خبر با پریدمنا ما سر مرگرتیا که کوئے دیر خدا کنا کوئے زنکم خلافت خلق بوتا سیناو نبوی چی مستا مرگریو جہاد بشوروش دے چی جہاد شروع کی اللہ با عیسائیان لرورو شکست ورکی لگ لگ شکست با منی 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 آخر وقت دے با شام ترو رسی دا بیت اللہ نا دا مکی مکرمی و دا مدینی منورینا تر شام پور دا علاقہ با دے فتح کی او چی سمر عیسائیان و یہودیان جا با طول ختم کی دا غی علاقوں کے کہ دے شام ترو رسی نو التبا یو دروغ جن آواز زوری کہ دجال روتا دے باوی اس دا مقابلہ پکار دا بلا ورطلل پکار دی لیکن اغا خبر بغالتی ابا دروغ خیجی صرف یو فیدہ با پکی دا تو رسیگی او غدا کہ مسلمانان بلک بیدار شی لیکن مسلمان توے دشمن را روان دے نو که دشمن وی کنی خو مسلمانان یو پوری لک بیدار توپ پکی رازی نو دا با یو اعلانو شی دجال روت دجال بنی راغلے دروغ اعلان بی دی با لگون دے مرگرین بیدار کی پوئی بیم کی چی واقعی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق دجال پیدا کے دو والا دے او زان تکڑک گورے اب دا خدای دعوی کئی اور دیر مسلمانان با گمراہ کئی پدی مسلمان بانی قسم قسم فتنے
او تکلیفونه وخت په وخت ورې راځي. دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف. د نبی علیہ السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، بل وخت تکلیف، او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي. پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی، د چا په زړه کې کلک ایمان دی، خدای او رسول په سچه مني، او کم سړی د پیسو غل دی. کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی، د هغه او د هغه سوچه مسلمان پته په دې کې لګي. دا شی چې نه وي خدا پته نه لګېده. ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکې ملګري دي هغوی خو ځان ته عیسایان نه وي، هم ځان ته مسلمانان وي. هغوی خو چرم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکانیان یو یا مونږ عیسایان یو، هغوی خو ځان ته وایي مسلمان. دغه امریکې چې کم خلک راوستل هغوی خو ځان ته کافر نه وي نه امریکانیان وایي، ځان ته وایي مسلمانان. لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه، دغه چې د امریکې او د یهودو ملګری دی دا به 2 نمبر مسلمانی، دا به غیرتی مسلمان چرم نی، دا به بغیرت مسلمانی. الله دې د مکې مکرمه او د مدینې منورې د اسلام ملګري کی. خدای دې د امریکې او د یهودو د اسلام نه وساتي. د امریکې او د یهودو اسلام به د ژبې اسلامي، دنه به یهودیت او عیسایتي. ایرونو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي زه د ځانه درته نه وایم چې هرگز مسلمان د کافر، هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا زه خو نه وایم، نبي علیه السلام فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی. دا به د خولې دوستي وي او په دغه دوستۍ به دې مسلمان له ټک ورکوي. تاسو که ګورئ د نبي علیه السلام د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې. ورشه وګوره په سعودي په ځمکه خپلې قدمونه یې ښودي دي، بیړۍ یې خپلې کویت ته دننه کړي دي، او ځای په دی چې دغه کم ملکونه افریقې ملکونه دي هغه ټول عیسایان او یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي. دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي، هغوی چې څه فرمایي هم حقه خبره شروع ده. نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې دا مسلمانان به فتح شي، علاقې به فتح شي، د مسلمانانو یو دور به راشي، یو راج به راشي، خوشحالي او زنده‌باد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو، د عیسایانو نه د خدای پاکه موږ بیا آزاد کړو. دې کې به اعلان وکړي دجال راورسېد، مهدي به معلومات وکړي، قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی، چې پته ولګي هغه به دروغي. دی به د عدل او د انصاف حکومت شروع کی. 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي. داسې د عدل او د انصاف حکومت کم چې عمر بن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راوورئ، ځمکه به خپل اسمان، ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کړي، خلک به خوشحاله، داسې به خلک خوشحاله، دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي، ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له، یو غریب ګاونډي له ور به ورته وډبئ، وروره سلام علیکم. وعلیکم سلام. څه پسې رالې؟ وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی، زرګونه روپۍ دي، دا د خدای په لار کې قبول کا. ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي، نن زه مالدار یم، زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم، غریب بني. دا د نبي علیه السلام بیان. سهار به ورشي بل سړي پسې، صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې فوټې لږ کمزور ښکارې، تا سره امداد کوم، ها دا زکات والا. او وروره که بېګا دې راوړی وې نو شاید چې درنه به مې قبول کړی وې، د شپې ماله خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم. داسې به خلک نیکان وی، داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي، فصل به را زرغون شي، او صاحب باغونه به میوې ونیسي، خلک به سور کې خوشحاله وی. ولې؟ ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافذي. جناب دا مهدي به لګي، خپل کار به کوي، دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي، دجال به را پیدا شي. نبی علیه السلام فرمایي 40 ورځې به دجال په دې مقدس مکه ګرځي، 40 دن. 40 ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې، جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګي، او دا 40 ورځې به څنګه وي؟ وی لومبۍ ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 کال برابر، دویمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به دومره اوږده وي لکه د 1 هفتې برابر. لاندې که ځای نی نو تاسو بره ملګري وخېږئ، بره چت باندې درې مرې اچولې شوي دي، لږ یو فوټې موږ دا پرسترې شروع کړي دي، نو هغې ته دا سیزونه میزونه یې تړلي دي. دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري ګزاره کوو، بره درې مرې اچولې شوي دي، یو فوټې ګزاره وکړئ ملګري، بره ملګري کښېنئ، الله دې اجر درکړي. لومبۍ ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 کال، دویمه ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 میاشت، دریمه ورځ به دومره اوږدې لکه د 1 هفتې، او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه، او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي،
دی به وایي زه خدای ما، دی به دا نه وایي چې د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم، هغوی به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه یې. وی ښه نه یم؟ وی یو. باران ته به وایي چې په دوی قوم ونشئ، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکئ، فوراً به فصل وچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي، دی به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. تو چې ابتلا او امتحان دی واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی، ما خدای منې، څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه، مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه، هغوی به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي زرغونې به شي، کیانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منې، هغوی به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو. وی ګوره که زه یم نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې، هغوی ورته وي څه نښه به ښکاره کړې، وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا الله جمدي کوم وبه منې. دوی به یاره که دا کار دی خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کار دې را جمدي کړ خو خدای دې منو. وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي له ځمکې نه، ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل له ځمکې نه راوځي. وی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي؟ ګران کارم نه دی. هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی، الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به یې پېژني بل سړی به نه پېژني، په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کافر دا به ورته لیکلي کافرې، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کم سوچه مسلمان دی هغه به پېژني او چې کم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږې چې دا کم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموی چې بره خېږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پېژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي، دی به ورشي ولې خفه یې چې په مونږ باندې آفت راغلی زمونږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې، هغې بلکل دې منو، دی به وله هغه ټول څومره څاروي ټول به ورته را جمدي کړي، هغوی به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیاني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکړي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغوی له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خو دا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته. جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی که خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و، ځکه پیغمبر علیه السلام
هغه ابن الصیاد سره څو ځله ورغلی دا یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن الصیاد دا دجال به پیدا کېږي د داسې مور او پلار نه پیدا کېږي چې د مور او پلار به 10 کاله بچي نه کېږي. 10 کاله پس به یو بچي وشي. 10 کاله پس چې کوم بچي وشي نو د هغه بچي سترګه بړندی ابه ډېر بېکاری مور او پلار به هم ترې تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کوم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کوم شکل نبي علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کوم شکل دی نو نبي علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبي علیه السلام کوم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ؟ وی چې 10 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم به 10 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 10 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای را کړی. نو وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم دا هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن الصیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نه شي او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دې کې د دجال دی مور د دې ابن الصیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ولې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که زوی دی آواز نه دی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی څه یې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او 2 خبرې رښتیا او یو دروغه کله 2 دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي؟ وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبي علیه السلام ورته وی چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تا له خدای کوم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نه شي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیه السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په ملکولو قادر نه د ده د ملکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو د دجال را سره دا ابن الصیاد را سره روان دی. نیم را سره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره تلې کوو وی قافلې نه مونږ ځان له شو زو دی وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار شو یره را باندې راله وی یره را باندې راله
وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې وی ما ته وی چې یاره یو تپوس د نه کوم خلق ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي دا حقیقت دی که نه دی وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی وی دا ګوی کوم چې ته صاحب د عربو پیغمبر یې ګورې او بیا ورته وی دا لکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي تاسې ده که نه مې چې وی زه خو مسلمان یم د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي داسې ده مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم دوه شوې او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي زه څنګه دجال یم هغوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یو مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې مې شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر ته خو مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وایي زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې لکه تا متعلق خلک دجال وي وی وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې نو حضرت حفصې رضی الله عنها ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې ته هم دغسې ښې نیکبخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه دا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداري رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو دا بادماري کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه ومونږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا ده او شا کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېږو وی ما ته مونږ ته وی چې یارېږم دې خوا راشي وی مونږ ورته وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې دلته څه کوې وی چې دلته چاچي کوم مخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کې لږ ورنږدې شي وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ یو بل نه منډې کړی ویرېدو وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو ته څوک یې وی زه دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم علاقه کې به ګرځم وی بیا مونږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته مونږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته مونږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې خدای مونږ به تعاون وکړي انشاءالله دا مونږ دا کار شروع کړی دی چې خدای پاک یې سر ته ورسوي وی چې یو وخت به چې کې به یو دانه کجوره به مني وی ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی مونږ چې یو پیدا دی وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده خیر څه خبره ترې نورې مه شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته
یو په ټوله دنیا چکر لګوم، یو توابې ته به نشم داخلېدی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو کړه. نبي اعظم صحابه یو ځای کړل او تقریر ورته وکړه، وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق ته مې خبرې کوم. دا تمیم الداري د دا یو کم دېرش ملګري ورسره ملګري دي، هغه سړی دوی دي د دنیا تپوس وکړي. ټوله قصه ورته بیان کړه. او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم، توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه، وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کړي. ده به خلک مسلمانان کړي، خواري به یې کړي، د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي. دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څه وکړم، کم خلک مې مسلمانان کړل، جهاد مې پې وکړ، علاقې مې په فتح کړې، خدای قرآن بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را کوز کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د دوه فرشتو په وزرو به یې لاسونه ایښودي او د بیت المقدس د دوه منارو په خوا کې به دې را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کي ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د دې اوبو دا ساس کی به تې ځوړندېږي، دې به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوهې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشتم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیه السلام به را کوز شي، چې را کوز شي نو مهدي به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره، ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګورو لکه مونږ چې ګټ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. په دې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیه السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کړي او د عدل انصاف حکومت به عیسی علیه السلام شروع کړي. دجال پسې به وګرځي، مهدي ته وایي لښکر دې راجمع کړه، هغې پسې ورشو. دې به ګوري را پیدا کوي به یو ځای کې به یې رالاندې کړي، چې رالاندې کړي عیسی علیه السلام به پرې حمله وکړي، به خپله نیزه به یې ووایي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وایي دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ به شي. دی به ورته وایي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ هغه به ورته وایي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وګوره سم شه ځنې وجنم دی، وایي زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته وایي چې ښه که دې مې اوس مړ کړ تاسو به ومنئ چې زه خدای یم، هغې موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. هغه به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کړي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې داسې مزل وکړي. ما مې کړ هغې به یې او وایي اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم، وایي چې موږ ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبي اسلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې را مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وایي څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وایي نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وایي بیا دې وجنم؟ وایي نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو کس دې یو ځل مړ کړي دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي، دې به یې وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نه شي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیه السلام به لګي چې دجال به مړ کړي، چې دجال مړ کړي عیسی علیه السلام په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل انصاف حکومت به شروع شي چې نبي علیه السلام فرمایي یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلک به هغه خوري خلاصېږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي،
یو غوا به د یو قبیلې لپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي لپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کړي، مسلمان به ډېر زیات خوشحاله وي او ډېر د عدل انصاف حکومت به بیا شروع شي. دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوځه، یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا طاقت نشته. دی کوه تور ته بوځه. عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به ډېره کړي چې کوه تور کې ډېره کړي، خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي، دا یو ځای کې بند دي. او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی. نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي، هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي، وی یاره بس لږ کارم پکې وکړو، سار له به یې که خیر که نه و، چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي. نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي، نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي، نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و، انشاءالله به ووایي، نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي، نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي. او دوی به داسې وکهم من کل حدب ینسلون، هر لوی ډیران او په منډه رواني. دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیره تبریه په هغې به راشي، نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي، تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند، نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې ني، نو هغې به هغه نورو مردو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوې دي ښه ځای لوند دی. دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق. دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي، باقي به کافر دي هغه خو به مړه شي. نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل، دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به اخري ختم به یې کړي. راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي، نو خدای پاک به یې والا د وینې سره را واپس کوي، تک سره. نو دې به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مو مړې کړې، دی چې ګردو که په دې ګوټ موټ کې څوک پاتې شي، دغې وخت کې په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف را شي. د مسلمان ژوند د تکلیف دی، داسې تکلیف به را شي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري. سل اشرفی به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیلي خو څوک بیا نه ورکوي وله، دوی به نه دومره به تکلیف کې وي. عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه راوړې ده، خدای دا قوم هلاک کړي. نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي. چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس. عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټوله ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه، هر ځای به ډکي او بوی به ځي. خدای دې نه به زمونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه؟ الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي، هغوی به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي، دې لوی دریاب ته. بیا به خدای باران وکړي، باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي، د هغې د هغه غش او لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي. بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي. جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي، بیا به کافر زیاتېږي، مسلمان به ورو کم شي. داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی نه، هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه، د خدای نوم به بلکل ختم شي. او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي، د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي، دقه ژوند به تېروي. هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم. او چې کوم مسلمانان دي نبي علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي، هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دې به مري، هغه له به خدای مرګ ورکړي، ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي. بیا به مال خدای راخور کړي. دغه وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي، نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي. الله ذوالجلال به ورته واپس شه، ارجعي من حیث طلعتې، چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه، نور به لږ غوندې واپس شي. بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه توبې د بندېدو دروازه ده. بعض د هغې نه پس د هېڅ چا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري فریاد وکړئ. بعض بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي، د خدای نوم باندې څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیہ السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي
تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخیستلی کېږي. د خدای نوم چې اخیستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګوي، څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاټ پې خرڅوي، ګاټ به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څاروو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګي نړۍ به رالي خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي. چې شپېلې ووایي دې شپېلې سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړۍ یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاټ ته خوره کړې ده را وبه یې ننغاړي او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وان نه کړي چې سا به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټول ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي، ختم. ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي او په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختمه شي، دوړ به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت کې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې ډلې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو را پاسې اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، لکه دا باران چې وشي او سار را پاسې او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې به سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته به دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونشي؟ دا چرې نه کېږي، دومره نظام الله پیدا کړی دی. موږ به خدای ته مخامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړي. زموږ دا لوی مصیبتونه، تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي. لکه نبي هم فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرمانی به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان بی، کوم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغوی به موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رذیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې به شي. داسې حالات جوړ دي کوم چې انسان فرمایي. او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به. و الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نہ، بے غیرت مسلمان نہ، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي. ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بعض صورتونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دی خدای پاک بے پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالی، هغې کې به دفن کېږي. نبي علیه السلام په شریعت باندې
پلی خپل